السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مشتاق علم تاسو ورور یو ځل بیا د یو نوی پروګرام سره حاضر شوم. جی کتونکو د اریچن ایر ګرد څومره علاقې دي هغوی ته مونږ یو سپیشل آفر د هریچن میگا مارټ نه ورکړو چې د هغې ټایم برابر شوی دی. دلته کې چې کومې ټوکنې ملګرو ته میلاو شوي دي دلته اعلان شوی چې موټرسایکل به میلاویږي، داسې واشنګ مشین نور انعامات به میلاویږي چې چا دلته کې مطلب سودا وکړه په هریچن میگا مارټ کې نو د هغې ټایم اوس برابر شوی دی. راغلي هریچن میگا مارټ ته تاسو ته به ښه وي چې دا انعام د چا راخیږي. ضرور وګورئ. راځئ زموږ سره. السلام علیکم ناظم صاحب. وعلیکم السلام. څنګه ناظم صاحب په دې موقع به تاسو څه وایي د هریچن میگا مارټ چې کوم دی دا نن کوپنې به د انعامات به راخیږي دغې حوالې سره څه وایي د عوام چې کوم دی پروګرام ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راغلي هریچن میگا مارټ ته او دې کې موږ نن قراندازي چې کومه کېږي هغې کې موږ به نومونه راوباسو چې کوم خوش نصیب خلک وي هغوی ته به دا انعامونه ورکولی کېږي. داسې ایونټ د دې مقصد دی چې دا میگا مارټ چې کوم دی دا یوازې د خپل کسټمرز چې کوم دي د هغوی په جیبونو باندې دوی نظر نشته دی، دا د دوی هغوی په اړه باندې هم د دوی نظر دی. د دې غټ مقصد دی چې هره موږ مشترکه طور باندې دا هم نه ده چې موږ تاسو نه ټولې پیسې راولو جیب ته اچو، نه، تاسو زموږ نه سودا وکړه هغه ستاسو نومونه چې کوم دی موږ په قراندازۍ کې واچول. اوس کو ستا یو داسې یو انعام راوختو نو هغه ستا د سودا دغه پیسو نه هم زیات دی. نو دا یوازې دا نه ده چې دې کې صرف د تجارت او هغه لین دین والا خبرې دي، نه، دې کې یو سوشل اکټیویټي هم ده، دا قراندازي کول او داسې نور اکټیویټیز کول. دوی ماشاءالله نیو ایئر هم منعو کړو، داسې نور هم د دوی رمضان را روان دی، روژه را روانه ده، په هغې کې به هم دوی خپل یو پوره پیکج د عوامو ته ورکوي. د میگا مارټ چې کوم ایم ډي دی وسیم عباس صاحب خو دا ټایم نه دی راغلی، خو حاجي صاحب نه به پوښتنه کوو. حاجي صاحب لومبی خو ورته خوش آمدید وایو چې تاسو دا میگا مارټ ماشاءالله په ښه طریقې سره سنبال کوو، دا خلک ته ډېر زیات خوشحاله دي، ډېر ډسکاونټ هم وله ورکو. څه به وایي په دې موقع باندې خیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مشتاق بھائی موږ چې څنګه تاسو راغلي وئ 5 جنوري 2023 نه موږ د ګفټ سکیم شروع کړو، نو هغه انشاءالله نن چې کوم زمونږ هغه ګفټونه دي هغه را رسېدلي، تاسو به وی ورته ښودلي. زمونږ مقصد د ګفټ ورکولو دا دی چې زمونږ د کلي علاقې خلک دلته راشي او د خپل کور د خپل دوکان په شانتي دلته کې شاپینګ هم وکړي او څوک چې سودا وکړي هغه له بیا موږ د ډرا په شکل کې یو ګفټ ورکو. ګفټ غټي کې ورکوټي د ګفټ څه قیمت نه او انشاءالله تاسو په وړاندې ناظم صاحب هم راغلی، عمران بھائی تاسو دا تسلی ساتي، وی ورته دا خبره کوم چې په دې کې به انشاءالله 1% هیره پیری نه، بالکل سپاټ را به چې چار او خاطر اغه ته زماده طرف نه او زموږ د ریچن میگا مارټ د اړه د اوس نه ایڈوانس مبارک. حاجي صاحب نن به د څه څه راخیږي د خیره دې کې خو چې موږ چې کوم واړه انعامات دي لکه جوسر دی او داسې پکې موټرسایکل دی، واشنګ ماشین دی، استری ده، د میک اپ سیټ ته قیمتي د ګلاس ټي سیټ وغیرہ دي. نو دې کې موږ نور انعامات ورکو. بیا چې کوم ګرانډ پرایز زمونږ د موټرسایکل هغه به انشاءالله موږ د اختر په شپه ورکو او موږ دا یو تسلسل بیا جاری وساته چې دا ګفټ د سلسله موږ نه ختمو، دا به موږ په روجه کې ورکو. سپیشلی چې کوم ډسکاونټ دی هغه به می او پلس به ورسره کوپنی د اختر په شپه بیا موږ د اختر په شپه بیا موږ دا ګفټونه چې څومره یي دا به انشاءالله بیا هم تاسو راځي، دا تکلیف به تاسو کوي او دا ګفټ بیا تاسو په وړاندې موږ د دې ډرا کوو انشاءالله. ډېره مننه حاجي صاحب هم خبرې وکړې. ناظم صاحب اجازه دی چې دا ډرا شروع کو مطلب پروګرام دغه کو کتونکو ګورئ چې د چا کوم انعامات راخیږي انشاءالله په کیمره به تاسو ته شو کوو چې د چا څه انعام راوخته. راځئ زموږ سره. جی کتونکو دا ډبې د ناظم صاحب ورواړوئ دې ته، دا ګریډ سی دی.
ګریډ سی د 1500 روپو چې کوم دا چې کوم د 1500 روپو پورې شاپینګ چا کړی دی دا د هغې مطابق چې کوم ګریډ سی دا د هغې پرایزز دي صحیح دی دا ګریډ سی چې کوم دی 1500 روپو پورې چې کوم کسانو شاپینګ کړی دی هغوی دپاره دا ټوکن واچولي نو تاسو ګورئ چې د هغوی څه راخیږي او د چا په نوم باندې راخیږي بسم الله کوي بیجي ورګئ بسم الله الرحمن الرحیم لږ صبر جواد خان هریچن د جواد خان هریچن چې کوم دی ګریډ سی کې دغه راوختو د ډونګي او دغه شیزونو نمبر یې دی 0333 83 43 901 جواد خان تاسو ډیر مبارک شي تاسو ډیر د مبارک شي جواد خان ورنځه پړک ولوخیا حاجی جواد خان موبایل نمبر دا ټوکن ور سره کې دی لازم صاحب یاسر خان دی هریچن یاسر خان هریچن موبایل نمبر دی دا دویم خوش نصیب موږ سره راوخته یاسر حاجی موبایل نمبر دی 0342 81 44 984 دا دی یاسر بھائی دا هغه ته ډیر هریچن ضرور رابطه وساتئ او خپل انعام چې کوم دی دا وصول کوي هریچن میگا مارټ نه دا جاوید هریچن دا دی جی جاوید 0344 65 81 582 دا د جاوید بھائی راوخته او تاسو ډیر مبارک شي ډیر مننه کتونکو پروګرام ګورئ دا انعامات کوم راخیږي ان شاء الله تاسو ته خپل انعامات ټول ملاویږي حاجی محمد ارشاد جی دا دی بل جوسر انعام محمد ارشاد دی لنډیشا 0345 91 32 717 بابو صاحب دی جی جی محمد ارشاد لنډیشا غوی رابطه وکړي خپل انعام چې کوم دی وصول کړي ظاهر احمد نروبو 0300 140 40 89 هغه ته ډیر ظاهر بھائی نروبونه تاسو رابطه وکړئ او خپل انعام چې کوم دی هریچن میگا مارټ نه وصول کړئ ګریډ بی الټا سیکشن د انګریزي خاصه مولټا دا په منګم به دی بل سي اړه دا کم چې پاتې شو کنه جی دا کم نمونه چې چا پاتې شو دې ډېر نه خوري دا په بل ډرا کې راځي دا کم نمونه چې پاتې دي ان شاء الله راتلون کې ډرا کې به خیر او سپیشل چانس بل ورکا زبردست پړک ولو د 1500 نواله تر 3000 پورې کوم شاپینګ چا کړي اغوی ته چې کم دی ګریډ بی زیشان فرید دا خو لکه زیشان فرید دا زیشان فرید هریچن 0347 8533 689 دا زیشان بای ته ډېر زیشان هریچن زیشان فرید هغه د خواص دی چې راځي خپل انعام چې کم دی دا وصول کوي هریچن میگا مارټ وزیر ګل هریچن د داغوی چې کم دی دا راوختو او نمبر دی 0346 538594 هریچن وزیر ګل ضرور د هریچن میگا مارټ خپل انعام وصول کوي مراد خان محمد پټه د دوی نمبر دی 0345 9120 932 محمد پټه جی زبردست او کله چا لګیدو نو دا ارس زما په نیم ریډ باندې وارم لګي حاجی سری د بار د کپړو سری دا داغه د بار محمد ادریس هریچن محمد ادریس هریچن دا محمد ادریس بھائی دے نمبر ہے 0300 595 94 33 بیا بو دا نمبر 0300 595 94 33 ادریس صاحب ته دی خپل ګفت ډېر مبارک شه ډېر مننه دا ول ورکه ادریس صاحب دا په ګریډ وی کیو ها نه دا اوس دا اخیری ډرا دا اخیری ډرا چې کوم دا د واشنګ ماشین دا ټول دی ډرا کې چې کوم غټ انعام نه هغه د واشنګ ماشین دی نو ګورج دا کم خوش نصیب دی چې دا زمانه غټ به پکنه دا ډایرک مال راکې نه ما ته خو جاوید نوم پکې ډېر راوخته نو ګورو چې څوک دی ها
زبردست دا چې کوم دی واشنګ ماشین ماشاءالله ماشاءالله نو جاوید زه خیمه چې کلاوي کو کنه ځکه زین به ولاړه ټیک ده کم بد نصیبه چې کم دی دوباره په ګوتې دور پرې وته او خوش قسمت به اوس بیا راخی ها زیداراله کلاوي کو لگا ټول جاته دا اله کپڑا کې بوله واقعي خی عمران خان خریج نمبر 345 911 8991 دا بیا دا نمبر 0345 911 8991 عمران بای تاریخ خپل عمران بای ته چې کوم دی دا ګفت ملاو شي او دغه چې کوم دی سپیشل انعام به پکې مالم راغی زه د خپل کلی علاقې د عوامو د مرګورو ډیر زیات مشکور یم او ډیر خوشاله یم چې هغې دلته راځي شاپینګ لا که زمونږ خویندې دي که زمونږ د کلي علاقې دي نه هغې دي ښه مطمئنه اوسي انشاءالله دلته کې د سودا اوریجنالټي څه کې چې هغه پرایز به هم هغې ته مناسب میلاویږي او انشاءالله د دې نه پس دا کوم ملګري چې دا نومونه راونه ختل دا نه خفه کېږي انشاءالله د اختر په شپه چې کوم غټه ډرا کوو موټر سایکل دی دا دی ولاړ دی دا به هم پکې انشاءالله او دا واړه پرایز ګفټس کوم دي دا به هم انشاءالله هغوی ته موږ ورکوو ډېره مننه ناظم صاحب اخیری څه پیغام ورکول غواړئ کومو خلکو انعامات راوخته دغه خلکو ته څه پیغام یا د چا راونه خته هغوی ته څه پیغام زه ناظم صاحب دا تاسو په خپل لاس دی مشتاق بیله د اریچن میگا مارټ د طرف د اریچن میگا مارټ هریچن عادل سمیت خواست کوم چې هغې راشي او د ګفټ مشتاق بی ته په حواله کړي مشتاق صاحب دلته په هریچن کې د دوی یو لوی کردار دی کردار په دې کې دی چې هر د خوشحالۍ کم موقع نو دا پکې حاضري او خدای پاک دې دوی خوشحاله او آباد ساتي او ښه سړی دی دعاګانې ورته کوئ ډېره مننه کتونکو ستاسو ډېر مبارک شي کومو ملګرو چې کوم د انعامات راوختل هغوی ته ډېر مبارک شي او د چا چې انعامات راختلي نو اریچن میګا مارټ ته راشئ مونږ خو خپله وعده چې کوم دا پوره کړله چې یو ځل به بیا راځم که خیر چې کوم ځای کې پروګرام وکړم د هغې بیا پوښتنه م کوم حاجي صاحب ته مې وایي چې هغه خلک تنګول کوي اوس به څنګه چل دی نو حاجي صاحب چې کوم دی هغه ډرا کوم انعامات وو هغه یې ورکړه او غټه ډرا چې که خیر ده او به د ورکوټي اختر په شپه باندې به انشاءالله ښایي داسې ده که نه حاجي نو ضرور دغې کې مرسته چې دغه ورکوټي اختر په شپه به تاسو هلته روژه مو کوي انشاءالله بیا به موږ راځو ټول به راشو روژه ماتې په ډسکاونټ ریټ سره هریچن میګا مارټ نه خپلې سوداګانې وصول کوي او اوس به تاسو ته تکلیف نه وي ستاسو په کلي ستاسو په علاقه کې هریچن میګا مارټ چې خپل یو نوم او یو ریکارډ یې قایم کو چې ستاسو په علاقه کې یو ښه کارګردګي وکړله او دلته په ډسکاونټ ریټونو سره خلکو ته سوداګانې ورکړي همدې سره مال اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان